سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د ملي دفاع وزارت د پکتیا له سرحدي پوستو لیدنه وکړه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ د پکتیا په ځاځي او ریوب ولسوالۍ کې د یورن کرښې له سرحدي پوستو په داسې حال کې لیدنه وکړه. د 203 منصور قلو اردو دستهزیوال او د دې قلو اردو دویمې سرحدي لواء قمندان یې ملتیا کوله. د ملي دفاع د اړونده سرحدي ځواکونو مسؤلینو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان چارسمبال حکومت له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې د ورته اړیکو هیله لرو. نوموړي زیاته کړه چې نه د چا په خاوره تیری کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې زموږ پر خاوره تیری وکړي. ویل کېږي چې نوموړي د چارسمبال حکومت جګړه ییز احضارات له نږدې ولیده. د هغوی ستونزې یې واورېدې. د یادو امنیتي ځواکونو د کار او هڅو ستاینې ترڅنګ یې ستونزو د حل لپاره لازمې سپارښتنې وکړې او پرسونل یې پر نغدو ډالیو ونازول. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.